سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د پښتو ژبې د مشهورې سندرغاړې ناز اقبال او خاوند جاوید فضا ترمنځ د طلاق وروسته بیرته روغه وشوه او دواړه سره بیرته یوځای شو. ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک او له نور دوستانو سره مو شیر کړئ. تیرو ورځو په ټولنیزو رسنیو کې د ناز اقبال او خاوند جاوید فضا یوه ویډیو خپره شوې وه چې ناز اقبال په خپله خوښه په ډیره جذباتي او احساساتي او ژړغوني غږ له خپل خاوند څخه طلاق غواړي او ورته وایي چې نور یې ورسره وخت نه تیریږي. همداراز خاوند یې ورته وایي چې په خپله خوښه طلاق غواړي او هغه وایي چې زه نه غواړم چې ناز اقبال ته طلاق ورکړم خو مجبور یې کړم او له هغه وروسته ورته 3 ځلې ناز اقبال ته په ما طلاق یې جمله تکراروي او ناز اقبال ته طلاق ورکوي. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي چې لاندې په سور رنګ کې سبسکرایب لیکلی سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګونګړې علامه د هغه هم ووهئ. له هغې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې دا موضوع ډیره پراخه خپره شوه چې د راډیو د یو خبر تر مخه ناز اقبال او خاوند یې وروسته په طلاق پښیمانه شو او ویل چې په احساساتو کې ترې دغه ډول پریکړه شوې ده. د دوی په وینا ناز اقبال او خاوند یې عارضي له یو بل څخه بیل شوي دي خو د تل لپاره د بیلیدو او یا هم د یوځای کېدو لپاره به د مذهبي احکاماتو په رڼا کې پریکړه کوي. همداراز دواړو د راډیو خبریال فاروق فراق په خپل منځ کې ثالث یا درېمګړی هم ټاکلی و خو فاروق فراق په خپل فیسبوک باڼه باندې تازه لیکلي دي چې د ناز اقبال او جاوید فضا کور الله ړنګېدو وساتلو. نوموړی همداراز په خپل پوسټ کې مخکې لیکلي دي په ګڼ شمېر کې ډیرو وتلو مفتیانو صاحبانو د ناز اقبال او د هغې د خاوند د طلاق ته د احادیثو په رڼا کې یوازې د یو طلاق درجه ورکړه او په دې حواله یې باقاعده فتوی جاری کړي دي چې د اسلام د ستر پیغمبر د تعلیماتو په رڼا کې دا ښځه او خاوند خپل ګډ ژوند ته دوام ورکولی شي. د نوموړي له یاد پوسټ څخه څرګنده شوه چې ناز اقبال او خاوند یې دواړه له طلاق وروسته د عالمانو د فتوی په ترلاسه کولو سره بیرته یوځای شوي دي او خپل ګډ ژوند ته یې یو ځل بیا دوام ورکړی دی. که ویډیو مو خوښه شو نو حتما یې در سره لایک او له نور دوستانو سره مو شیر کړئ. تاسو څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته لاندې په کمنټ کې پرېږدئ چې آیا په رښتیا سره دا 3 ځله تکرار شوی طلاق په یو ځل طلاق باندې حسابیږي؟ خپل نظرونه مو راته لاندې کمنټ کې پرېښودلی شئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي در سره سبسکرایب او ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ.